منمه زور به لري غرونه به هم وخوځوي، منمه زور به لري غرونه به هم وخوځوي، ما به ذره بې ځایه نه کړي په یقین ولاړ یم. منئ که نه منئ په څومره سرو لمبو کې د وخت، منئ که نه منئ په څومره سرو لمبو کې د وخت د پښتونخوا د خاورې فصل یمه شین ولاړ یم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلې خپرونه د ادبي ګلونو ملګرو. څنګه چې تاسو ته پته زموږ د پروګرام مقصد کوم ملګري چې شعر لیکي هغه لیکوالانو ملګرو له ځان رسوو. نن مو دغه راتګ کړی دی سیمه له ډنډ ډیری ته راغلي د پښتو ادب یو تکړه شاعر، یو جوور فکر او پښتون فطرت د ادب د دنیا یو پیژندلی شخصیت رحمت جان رحمت صاحب را سره نن ناستې کوي. ډېر وخته مو نه اخلم، باران هم ورېږي، خو چونکې په دې موسم کې هم په دې وخت کې به د دوی نه خوندور شعرونه اورو نو ټول نه لومبې رحمت جان صاحب د ادبي ګلونو په خپرونه کې درته هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. انضمام ورور ډېره مننه، شکریه مه دا کومه چې په دې وران جاړ موسم کې زمونږ د کلي ته راغلی، مونږ لم وخت راکو او ستاسو دې ادبي کوشش ته او دې زیار ته ډېر درناوی لرم. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو هم کوو چې په دویم ځله مو دغه قیمتي وخت مونږ له راوویستو. ډېره زیاته مننه. پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کوو، ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو، خو زموږ د پروګرام فارمیټ مطابق ټول نه لومبی مو راسره که خپل یو غزل شریک کړو نو ډېره زیاته به ښایي. صحیح ده جی، صحیح ده، مننه جی. مخکې یو شعر دوه ویمه چې هار په ژوند نه مني د وخت هره بلا پیژني، هار په ژوند نه مني د وخت هره بلا پیژني، د همتونو خلک لار د غره په شا پیژني، او ما دي نامه په هر دیوال په وینو ولیکله، دا زمانه به خامخا جانانه تا پیژني. او یو دوه درې شعره نور مخکې ویمه چې اکثر بیواره ماتوي د چا د عمر غندل، چپ شه د ډزو د اواز سره مې زړه پرېوځي، او خدایه زه هم ورسره ریجم پښتانه لاسه چې د دې وطن د ونې پاڼه دې هم نه پرېوځي. او غزل مطلب ده چې د نور سپوږمۍ او که د ستورو د رڼا په شان دی، د نور سپوږمۍ او که د ستورو د رڼا په شان دی، چاته به څه وایم چې روڼ جانان د چا په شان دی، د نور سپوږمۍ او که د ستورو د رڼا په شان دی، چاته به څه وایم چې روڼ جانان د چا په شان دی، او زما او ستا خو څه تړون د رشتې ځکه شته چې زما او ستا خو څه تړون د رشتې ځکه شته چې ما په خپل زړه یو تصویر ویستی دی او ستا په شان دی، او مړ یم چې تا ته مخامخ شمه شم بیا را ژوندی، مړ یم چې تا ته مخامخ شمه شم بیا را ژوندی، ستا په مړو سترګو کې څه خوی د مسیحا په شان دی، او زما د زړه د کعبې څوک د تحفظ هم شته دی، زما د زړه د کعبې څوک د تحفظ هم شته دی، ستا د لښکر زور که بلا د ابرها په شان دی، او هره حصه کې د وجود د موسمونه نغښتي، هره حصه کې د وجود د موسمونه نغښتي، زلفې د توره شپه ده مخ دې د سبا په شان دی، او د بنیادم د دواړو سترګو نه نظر تختوي، د بنیادم د دواړو سترګو نه نظر تختوي، د میخکي پړق دې د تندر د برېښنا په شان دی، مهرباني د بنیادم د دواړو سترګو نه نظر تختوي، د میخکي پړق دې د تندر د برېښنا په شان دی، او څه چې په زړه لري هم هغه یې د خولې نه وځي، رحمت په زړه صادق دی نه چې د دنیا په شان دی. مننه جی، مننه جی. یقینا دغه ملګرو به دې خوند اخیستی وي. رحمت جان رحمت صاحب ټول لومبی مو دغه کتونکو سره لنډه غونډه په پېژنګلي وکړه نو ډېره زیاته به ښایي. زه خو د ملکڼي جنسۍ د لډن ډیری یارانې قلم پښتو ادبي ټولنې غړی یم،
او شاعري چې د جودا د بچپن نه د ورکوټوالي نه داسې څه ماته ګوډه مې را شروع کړې ده او تر دې دمه لګیا یم. تر اوسه مې یو کتاب چاپ دی د سسوبو په نوم باندې او مخکتنې دستوره یې پاتې ده. نو د کتونکو نه دا تمه لرم چې یاره زما کتاب وګوري او انشاءالله چې خوښې شي. صحیح ده جی. او د کتاب مبارکباد درته هم وایم. پروګرام کې راسره دا هم شریک دی چې په پښتو ادب کې خو ډېر زیات اسناد دي، نو تاسو کم صرف ډېر زیات لیکلی دی؟ ما جی په هر اصنافو باندې تبازمایي کړې ده، خو چونکې غزل مې زیات خوښ دی غزل مې زیات لیکلی دی. ټیک ده جی. ملګرو سره دا هم شریکوي ستاسو په شاعرۍ کې زیاته توجه کوم موضوعاتو ته وي، دا هم راسره تللی شي. نو بس رور زما خو زیاته توجه په شاعرۍ کې چې دا جو لکه هغه خو زما د لیک نه هم پته لګي چې په حالاتو باندې او د قام په دې ستونزو باندې په دې باندې مې زیات نظر وي. ټیک ده جی. په پروګرام کې به درنه کلامونه هم اورو، نو غزلو اړخ ته راځو. موسم هم ډېر ټیک نه دی، کوشش مو دغه دی چې پروګرام کې درنه زیات کلامونه ریکارډ کړو، ځکه چې دغه کتونکي به هم دغه تمه لري. نو خپل یو غزل دوه راسره نور هم شریکوي بیا پوښتنې اړخ ته د ناچارۍ د بد صحت تپوس زمانه وکړه، د کلي خانه د غربت تپوس زمانه وکړه. د ناچارۍ د بد صحت تپوس زمانه وکړه، د کلي خانه د غربت تپوس زمانه وکړه. او د مزدور لاس کې په سارا د سول ټوکري سره د پیاز د غوټي د لذت تپوس زمانه وکړه. د مزدور لاس کې په سارا د سول ټوکري سره د پیاز د غوټي د لذت تپوس زمانه وکړه. او د کربلا دشت خو زما ژوند دی حسین خو زه یم، د کربلا دشت خو زما ژوند دی حسین خو زه یم. د ساسکي د قلت تپوس زمانه وکړه. او پارسنګ په نوټ اوړي را اوړي د انصاف د تلې، پارسنګ په نوټ اوړي را اوړي د انصاف د تلې. د وخت قاضي د عدالت تپوس زمانه وکړه. او تا ته جنت دی خو چې ما ته دا دوزخ ولې دی؟ تا ته جنت دی خو چې ما ته دا دوزخ ولې دی؟ زما د ژوند د بغاوت تپوس زمانه وکړه. او پرون په یو ډیران څلور مړو د یو کالنه، پرون په یو ډیران څلور مړو د یو کالنه. د پښتنو د جهالت تپوس زمانه وکړه. پرون په یو ډیران څلور مړو د یو کالنه، د پښتنو د جهالت تپوس زمانه وکړه. او د هر اړخ په احاطه کې ورکیږي سړی، د هر اړخ په احاطه کې ورکیږي سړی. د چا د حسن د وسحت تپوس زمانه وکړه. او ته به سره زر شې خو ته خاورې ځان ته ووایه لږ، ته به سره زر شې خو ته خاورې ځان ته ووایه لږ. بیا دې د خپل قدر و قیمت تپوس زمانه وکړه. او د ژوند په ځمکه کر د مینې کوي کار یې دا دی، ساده سړیه د رحمت تپوس زمانه وکړه. رحمت صاحب بل غزل د نهم ورونو. مننه جی، مننه جی. بل کلام دی چې ما ځان له جامې کله د پیغور وانغېستې، ما ځان له جامې کله د پیغور وانغېستې. خو ته رانه جانانه د وخت تور وانغېستې. او که چا زما په وړاندې د جنت په بدل کېښوې، که چا زما په وړاندې د جنت په بدل کېښوې. قسم دی که مې خاورې ستا د ګور وانغېستې. که چا زما په وړاندې د جنت په بدل کېښوې. قسم دی که مې خاورې ستا د ګور وانغېستې. او ګټلې مې په ډېره زیاته سخته په دیاړی وې، ګټلې مې په ډېره زیاته سخته په دیاړی وې. پیسې رانه له دغې وجې مور وانغېستې. په ګټلې مې په ډېره زیاته سخته په دیاړی وې. پیسې رانه له دغې وجې مور وانغېستې. او د ژوند نغمې د دومره فنکارانو باوجود هم، د ژوند نغمې د دومره فنکارانو باوجود هم. په یو تار کې راځې نشولې سور
په یو تار کې راځی نشولې سور وانغیستی او په خدای که هغه اوسندي زما په شان محسوس کو په خدای که هغه اوسندي زما په شان محسوس کو په سر که د لوګي غونته کې اور وانغیستی او لیدلی رحمت یو نظر په دې کوڅو کې سوی مودې وشوې خو خپې په بل لور وانغیستی. مننه جي مننه جي. دغه ښایسته شعرونه دغه خوندور شعرونه به مو خوند اخیستی ملګرو یادګیرونه ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب رامخې ته کوي کوم چې په ټول پوره وي او معیاري وي. په دغه لړ کې مو نن راتګ کړی دغه ډېر تکړه شاعر رحمت جان رحمت صاحب دا راسره هم شریک دی چې په ادبي دنیا کې مو استاد څوک دی زده کړه مو چا نه کړې؟ نو استاد خو به زه تا ته دا ووایم وروره چې لکه دا ټول مشران چې کوم دي لکه د دوی نه ما زده کړه کړې ده ځکه چې دوی وخت په وخت ورسره زموږ ناستی شوی دی مونږ کشرانو دوی مشرانو بس د دوی هغه نقش قدم تم کتلی دي د دوی هغه لیک تم کتلی دي او داسې وخت په وخت چې دی جو لکه مطلب دا دی که زه تا ته بټخیله کې ووایم نو شاکر صاحب دی علي اکبر ملکڼ صاحب دی زمونږ پاله ډنډې کې محمد اقبال صاحب دی برهان صاحب دی دا زمونږ مشران دي داسې که زه نومونه علمه نو لږ نه دي او دا ټول زمونږ لارښود دي او بس مونږ پرې زده کړه کوو. ټیک دی جي. پروګرام کې درنه اخري پوښتنه کوم کوم اوسني لیکوالان ملګري دي دغې نه خو څه ګیله نه لرئ؟ نو د اوسنو لیکوالانو نه خو نوره څه ګیله نه لرم خو صرف دومره خبره ده چې کم ملګري په اوسنو لیکوالانو له پکار دي چې لکه مطلب دا دی معیاري لیک کوي د وخت نمایندګي کوي د دې خپلې خاورې د دې حالاتو هغه کم څه چې دي هغه په غزل او په یا نظم په خپل دغه کې راوړي جو دا ښه خبره ده او که څوک پرس که د دې نه هټ کړ او دا زلفې او شونډې او د دې نه راوتل پکار دي که نه د وخت چې څه غوښتنه ده د وخت په پیشن ځان پویه کول غواړي چې د وخت څه غوښتنه یي پکار ده چې هغه طرف ته خلک خپل لیک دغه کېږي نه بس دغه خبره ده. ټیک دی جي. موسم را سره ډېر زیات ټیک نه دی نو کوشش مو دغه دی چې زیات تر کلامونه درنه وورو نو بس که غزل هم وراسره شریک و که دوه مو راسره شریک صحیح ده. مننه جي مننه جي. ارشاد جي. په شا مه ګوره چاته په اسره ودرېږه ما په شا مه ګوره چاته په اسره ودرېږه ما منزل ته په خړپوسو زه خو زه ودرېږه ما په شا مه ګوره چاته په اسره ودرېږه ما منزل ته په خړپوسو زه خو زه ودرېږه ما او د فکر همسفر دي مرام ته رسېدلي د فکر همسفر دي مرام ته رسېدلي ټټو د ژوند د لار ساته چوکه ودرېږه ما او ویم هسې نه زما په حال جانان چرته غمجن شي ویم هسې نه زما په حال جانان چرته غمجن شي ای اوښکې ښکته درومه په لیمه ودرېږه ما ویم هسې نه زما په حال جانان چرته غمجن شي ای اوښکې ښکته درومه په لیمه ودرېږه ما او جنت ته درد ونه رسې کعبه غمجنه نه کړې جنت ته درد ونه رسې کعبه غمجنه نه کړې د مور په مخ کې خانده خو خفه ودرېږه ما او رحمته تیر دی نه باسي دا خلک مداریان دي رحمته تیر دی نه باسي دا خلک مداریان دي د ژوند میله کې ویښ اوسه اوده ودرېږه ما منزل ته په خړپوسو زه خو زه ودرېږه ما راج او تاج نه غواړم تخت د سلیمان نه غواړم راج او تاج نه غواړم تخت د سلیمان نه غواړم خو زه به خپل پښتون جانان څنګه ودان نه غواړم راج او تاج نه غواړم تخت د سلیمان نه غواړم خو زه به خپل پښتون جانان څنګه ودان نه غواړم او ما که سوال کړی نو د رحم د اوبو مې کړی ما که سوال کړی نو د رحم د اوبو مې کړی زه خو په دې خاوره د سرې سکې باران نه غواړم ما که سوال کړی نو د رحم د اوبو مې کړی زه خو په دې خاوره د سرې سکې باران نه غواړم او د زمانې قارونه ستا خزانې ستا نصیب شه د زمانې قارونه ستا خزانې ستا نصیب شه دا سپي دې کوري که نو خیر درنه قربان نه غواړم
او په ما یې خپل لباس سود نه دی سودا نه راکوي په ما یې خپل لباس سود نه دی سودا نه راکوي ګنې نو یو ټوکی تې اخلم ټول دوکان نه غواړم په ما یې خپل لباس سود نه دی سودا نه راکوي ګنې نو یو ټوکی تې اخلم ټول دوکان نه غواړم او چې د بېوسو د ښېګړې پکې ځای نه وینم چې د بېوسو د ښېګړې پکې ځای نه وینم زه د غریب د تش بیګار دپاره خان نه غواړم او رحمت تل دی په وفا او محبت آباد وي رحمت تل دی په وفا او محبت آباد وي دا د ژوند دشت هسې او خوشی بیابان نه غواړم خو زه به خپل پښتون جانان څنګه ودان نه غواړم. ډېره زیاته مننه مو کوو چې په پروګرام کې مو راسره ناستې وکړو ملګرو. زموږ د پروګرام مقصد خواره واره رنګونه راټولول او تاسو سره په دغه شریکول په دغه لړ کې راسره په دې پروګرام کې راسره ناستې وکړو. رحمت جان رحمت صاحب نو خپرونه پای ته رسي زموږ دا ویډیو ملګرو سره شیر کړئ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. خپل میزبان انضمام ما سره ناست کلمه خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازه. الله په امان.